سورة النحل کې الله سبحانه وتعالی په یو څو خبرو باندې امر کړی دی، دی ویلي دي وي زه تاسو ته په دې باندې امر کوم. څه وایي الله سورة النحل کې؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الله امر کوي په عدل کولو او په احسان کولو سره، چې عدل او انصاف به کوئ او د الله د مخلوق سره به احسان کوئ او د الله په بندګۍ کې به احسان مرتبې ته رسئ. ورپسې وإيتاء ذي القربى، او الله تاسو ته دا امر هم کوي چې د خپلوانو سره به احسان کوئ، په هغوی به مال لګوئ، هغوی سره به ښېګڼه کوئ. دې طرف ته هم کته پکار دي. او کله چې دې بعضو ته د داسې عبادت وایي چې په هغې کې داسې غټه قرباني وي نو سخت خوشحاله وي. لکه ته مثال کې مونځ کوه، مونځ درته اسان دی کوي، یا ذکر کوه، خو چې کله موضوع دې سره والی چې په هغې کې لږ څه لږ یې ده نو بیا یې طبیعت ته وګوره چې بیا څه وایي. باړه خو بل طرف ته پکې لاړه، هغه وایي چې په خپلوانو مال لګوه. نیکي دا هم ده، یو نیکي مه رانیسئ چې صرف هغې ته دې کار ویلی. لکه بعض پکې څه کوي، یو حدیث یاد کړی دی، وی حدیث کې راځي چې حلال رزق ګټل عبادت دی، او سحر یې ورته هم بیلچه اړم کړي او د شپې ورته هم اړم کړي. حدیث کې دي دا، خو ولې صرف دقه یو حدیث دی بس، او صرف د یوې خبرې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبادت ویلی د حلال رزق ګټل ته، نور عبادتونه ختم شو، نور هم شته. خو دې ځای کې دا اصل د ده مقصد دی دنیا ګټل، نو ځکه دغه حدیث یې پسې هم یاد کړی دی او ځای په ځای بیانوي. نو یو کار مه رانیسئ چې تا ته اسان شوی دی او چې غټه قرباني پکې نه شي، ته ورته خوشحاله سهار ماښام یادې. عبادت نور هم ډېر دي.